د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته ولسمشر ډاکټر غنی به د پنځشنبه په ورځ له بي بي سي سره مرکه ولري او د نظام په فشل کېدو عواملو سیاسي سقوط او پرده د لګیدلو تورونو په اړه به خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د فساد او سمبل شویو جرمونو ضد ټولنې د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د فاسدو کسانو په نوملړ کې شامل کړی د فاسد او سمبل شویو جرمونو په تړاو د ریپورت ورکولو ټولنې یا OCCRP د افغانستان د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د 2020 میلادي کال تر ټولو فاسد وګړو په نوملړ کې شامل کړی په دغه نوملړ کې د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو لکه بشار الاسد، رجب طیب اردوغان او د اتریش د لومړي وزیر سبستیان اوکریز نومونه هم شته. د دغه ټولنې مشر رودوس لیون د ښاغلي غني په تړاو ویلي د ولسمشر غني فساد او نه وړتیا دواړه حیرانونکي وه. د په وینا هغه خپلو خلکو ته شا کړه او د دې لپاره چې په عربي اماراتو کې د پخوانیو فاسدو دولتي مشرانو په منځ کې ژوند وکړي خپل خلک یې بدمرغۍ او مرګ ته یوازې پرېښودل. په دې تړاو د ولسمشر غني کوم خبرګون له مخې ته نه دی راغلی خو وړاندې ویلي چې له افغانستان د لپاره ووت چې ژوند یې په خطر کې وه. دغه ادارې د بیلاروسي مشر الکساندر لوکشینکو د فاسدو وګړو په نوملړ کې لومړی راوستی او ولسمشر غني په لومړي کې دویم راغلی. په یو بل خبر کې بیا اورئ چې ترکیه او قطري شرکتونو د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت تنظیمولو موافقه کړې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه او قطري خصوصي شرکتونو موافقه کړې چې په ګډه به د کابل په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت چارې تنظیموي. خو په دې اړه لا تر اوسه د طالبانو له حکومت سره نهایي موافقه نه ده شوې. ښاغلي اوغلو پرون ویل چې په دې اړه یو تفاهم لیک د روانې میاشتې په پیل کې په دوحه کې لاسلیک شوی. د هغه په خبره متحده عربي اماراتو چې واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل د هوایي ډګر د ملکي برخې چارې تنظیمولې هم لیوالتیا ښوولې چې له دغو دوو شرکتونو سره به یوځای شي. د طالبانو حکومت له دې مخکې د کابل د هوایي ډګر د امنیتي چارو د سمبالولو لپاره د ترکیې وړاندیز رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې تر هغو به یوه نهایي موافقه ترلاسه نه شي چې طالبان باوري بهرنیو عملیاتي شرکتونو ته اجازه ورنه کړي چې د هوایي ډګر ترمینل خوندي کړي او طالبان هم په یوه فاصله کې د امنیتي چارو مسؤلیت ولري. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.